ډاکټره اوس نور ډلې کسان راټول کا جنازه د څارنې لاندې سمه ده ماشه زر کوئ هلکانو راټول شئ زر کوئ حاله زر کوئ جګړن سردار ته یې کاکا جانا هو زه یم ګرانه ګوره وراره که نیت دې دا وي چې له مشر سره کیسې وکړې نو دا یې وخت نه دی ځه له دې ځایه لاړ شه ځه جګړن کاکا دا واخله سرداره دا د بام ریموټ دی دا څه ټوکې دي ما ته وګوره ګرانه ما ته وګوره دا درته چا درکه ها یو کاکا راکه قومندانه ویې ویل چې دا جګړن سردار ته ورکه ښه هغه کاکا چیرته دی ګرانه هلته دی هله زر کوئ مخکې شئ زر کوئ زر کوئ خواره کېږو ټول ځایونه لټوو سمه ده زر کوئ ناشته هیڅوک دلته ناشته هلته هم څوک نشته سرداره هغه قاتل انسان د بم ریموټ ولې موږ ته راولېږه ها سمه ده ماشه چې هغه هلک راغی ریموټ یې موږ ته راکړه خو موږ څه پوهېږو چې دا د هغه بم ریموټ دی که دا په رښتیا د هغه بم ریموټ وي نو ولې تا ته راولېږه یعنې چا چې دا رالیږلی د هغه زړه کې به رحم پیدا شوی وي بم ته د چاودنې ورکولو نه به تېر شوی وي کیدای شي چې د فشار لاندې راغلی وي تر اوسه لا هر څه پاتې سنګریانو بیا به وګورئ سرداره دلته هم څوک نشته سرداره دلته یوه لیکنه ده بل ځل ته بم هرومرو چاودنه کوي جګړه یا ته اوس د هغه کم عقل دې کار ته وګوره ماشه دا چې ته موږ ته ګواښ کوې نو ولې بم ته چاودنه نه ورکوې ها چاودنه به دې ورکړې وه که نه چاودنه به دې ورکړې وه ولې وډار شوې صبر راکړې خدایه زه لیونی کېږم ماشه زه هېڅکله نه ډارېږم هسې نه زه به له تاسو سره ګورم لیونی کېږم ها فکر کوم چې اوس به زموږ پوښتنه ځواب شي څوک یې قومندان صاحب زه یم جلیل جلیله زما رایه قومندان صاحب اوس چې زه کومه پوښتنه کوم هغه ډېره مهمه ده جلیل دی ما ته ښه واک شئ قومندان صاحب د بم ریموټ مو ترلاسه کو که نه دا کار تا وکړه جلیله نه پوهېږم چې ته څنګه بریالی شوې زما رایه خوا پوهېږې د یو لوی مصیبت مخه دې ونیوله د قاسم کورنۍ زما په لاس کې ده له هغه ځای نه سره راووځه جلیله موږ ستا مخې ته راځو په پوله کې درته په تمه کېږو سمه ده سمه ده راځم قومندان صاحب جلیل په قاسم فشار راوړی ځکه بم چاودنه ونه کړه ماشه هغه خو مړ شوی و تابوت کې د خاورو لاندې شوی و که نه تا خپله وویل چې جلیل مو له لاسه ورکړه ماشه په رښتیا چې اوس زه حتما لیونی کېږم اوس نو خبره دا شوه چې دلګی مشر نه دی مړ شوی د مړه کېدلو په وخت کې له تابوت نه راوتی د قاسم کورنۍ پیدا کړې بیا یې د بم د چاودنې مخه نیولی سمه ده خو ډلګی مشر له تابوت نه څنګه راوتی ټلیفون کې له موږ نه بخښنه وغوښتله داسې څنګه کېدلی شي یا ګوره ماشه باور وکړه چې زه اوس هېڅ نه پوهېږم چې وژاړم او که وخاندم اخر څه وکړم ماشه زه درته یو څه ووایم بل ځل ته تر څو مې چې د هغه مړی په خپلو سترګو نه وي لیدلی او په لاس مې نه وي لمس کړی نو والا چې په مړه کېدلو یې باور نه کوم هغه له موږ سره ټوکې وکړې خپل غږ یې موږ ته بدل کړ ډاکټره چټیات باز که سمه ده سمه ده چټیات نه وایم هېڅ هم نه وایم زر کوئ د جلیل مخې ته پولې ته ځو مریم دا وسله هم واخله سمه ده دا باید وڅېړو سمه ده سرداره جلیل ژوندی دی جلیل ژوندی دی
لومړی باید هغه لیونی جلیل هغه مصیبت مردار شي. پولې ته راځې څنګه جلیل ډلګی مشره؟ ښه ده ښه ده، زه هم هلته راځم. امر وکړه قاسم قومندانه. شاهي نښان ویشتونکی پیدا که، هغه دې پولې ته راشي، زه هم هلته راځم. پوه شوم. زمونږ عملیات یې برباد کړه، باید خپله سزا وګورې ډلګی مشره. هله بیړه وکئ. شاهي نښان ویشتونکی چېرته دی؟ ډلګی مشر به اوس زموږ له لاسه ووځي. وخت مه ضایع کوه، زر راشه، هغه سم د لاسه ووله. تر اوسه له مانه هېڅوک نه دي ژغورل شوي جهاناله. بسنه کوي چې ما خپل کار ته په ارامه پرېږدي. جلیله سماریا. قومندان صاحب. زماریا ښه یې؟ ها ښه یې؟ شکر دی چې ښه یې. ښه یم قومندان صاحب. شفا دې وي ډلګی مشره. موږ فکر وکړو چې ته مو له لاسه ورکړې. ګوره مشره، زه تا ته یو څه ووایم، زما قناعت اصل در شو. کیدای شي چې دا یو دام وي. ماشه دلته وګوره، دا څېره یې سختګینه ده. ودې پېژنده ماشه. اعصاب مې مه خرابوه چې دا ځل به زه تا ژوندی ښخ کړم، بیا به خپله پوه شو چې زه څوک یم. خبر اوسه ماشه، دا په رښتیا چې ډلګی مشر دی. دا چې دومره ورته په زړه پورې ټوکې کوې، دومره زر غوسه کېږې، نو په رښتیا چې دا ډلګی مشر دی. غاړه راکړه. ورور جانه، زه درته یو څه ووایم، والله چې موږ دې ډېر وډار کړو. موږ ټولو داسې فکر وکړ چې ته مو له لاسه ورکړې ملګریه. ودرېږه ډاکټره. خیر کړې. صبر وکړه. هغوی ته وګوره، ټول خوشحاله دي. زر کوه، لاسونه د زرزرو خوځوه، هغه لیونی په سر ووله. اندېښنه مه کوه جنرال قاسمه، دې وسایل کوه. له هغه تابوت نه څنګه راووتې جلیله وروره؟ موږ ټولو ستا ښخېدل ولیدل. نه موږ فکر وکړو چې ته مړ شوې. جلیله، د هغه ټلیفوني خبرو نه وروسته موږ له تا نه ناهیلې شوو. زه هم ناهیلی شوم.
جلیله غږ دې نه اورم څه مه رایه. جلیله وبخئ قماندان صاحب. جلیل قماندان، جلیل قماندان، جلیل قماندان، جلیل قماندان سترګې خلاص کړې، وګوره سترګې خلاص کړې. جلیل قماندان په وروستۍ شیبه کې سیفو او هیوي راورسېدل، زه یې وژغورلم. هغوی اوس چېرته دي جلیله؟ غره ته لاړل قمندان صاحب، له هغه قاسم نه وتښتېدل. نور څه ته په تمه کېږي سړیا؟ بلنلیک در ولېږم. ښه ورته وګوره جنرال قاسمه، هغه ډلګی مشر به نور د تل لپاره ختم شي. خبره مه اوږده وه، زر یې ختم که. سمه ده جنراله. راځه ډلګی ماشه، راځه. زوی مې څنګه دی قمندان صاحب؟ ښه دی جلیله، مامیش حوالهګان له هغه نه ساتنه کوي. ډلګی ماشه، ډاکټره ماشه جلیله پروتو کوي. څه کوي؟ ډاکټره جلیله ښه یې ها؟ ډاکټره یو څه وکړه ډاکټره. ماشه دفاعي ډازې وکړئ، دفاعي ډازې وکړئ. زر کوئ دفاعي ډازې وکړئ. ډازې وکړئ، له جلیل نه ساتنه وکړئ. راغلم وزغمه، داسې کار باید نه وای شوی. له تابوت نه وژغورل شوې. پام کوه چې دلته مړ نه شې. پام کوه چې خپل همت له لاسه ورنکړې. که مړ شوې بیا دې زه هم کوه هم برداروم دې پوه شوې. خوشي مې که، له څنګ نه مې لرې شه، زه ښه یم. څمله څمله ماشه، دا سب خرابی بیا وژغورل شو. دا په دومره اسانۍ نه مړ کېږي. له تا نه ډېر شکر کوم خدایه. مخکې مې چې څه درته وویل، د هغه لپاره ډېره بښنه غواړم. په ما ډېر ګران یې ځکه مې وویل، په ما ډېر ګران یې ځکه مې درته وویل. مه خفه کېږه ملګریه. خدای وهلی قاسم دی. درې څلور نور کسان هم ورسره دي. زر یې ختم کړئ. زر کوئ، د برید لاندې راغلو ځو. له تا سره بیا بل وخت حسابي کوم جګړه نه. هغوی تښتي. زر کوئ مخکې شئ، زر کوئ. منډه کوئ، منډه کوئ. مه تښتئ ځناورو، مه تښتئ. منډه کوئ، ودرېږئ.
ودرېږئ مه تښته قاسمه قاسم قمندانه که زه ستا په ځای وای دلته نه پاتې کېدم هغوی لیونیان شوي زر لاړ شه ځه سرداره نشته تللی دي سرداره ډلګی مشر باید روغتون ته ورسو څنګه زر کوئ مخکې شئ چې ځو خدای دې تاسې ووښي خدای دې تاسې ووښي ډاکټره حالت یې څنګه دی یا ماشه باور به دې ونه شي په رښتیا چې دا ښه دی لومړی له تابوت نه راووته وروسته بیا د نښان ویشتونکي له ګولۍ نه وژغورل شو زه درته یو څه ووایم زه له ده نه ډارېږم چې دا پیری دی والله چې پیری دی زه پیری نه یم ډاکټره دعا دا د دعاو زور دی ګوره ډلګی مشر ملګري زه اوس درته یو څه ووایم دعا وکړه چې په خیر روغتون ته ورسېږې همدارنګه موږ ته هم دعا وکړه چې له مصیبتونو نه په امان کې پاتې شو هی راټول شئ چې ځو زر کوئ راټول شئ زر کوئ روغتون ته ځه ډاکټره قمندان صاحب ووایه زما قاسم غواړي چې غاچ واخلي زوی مې یوازې مه پرېږدئ خیر دی سمه ده سمه ده خبره مو اوږدوئ الکسا هغه کار زر خلاص کا د ډلګي مشر زوی وتښتوه سمه ده قاسم جنراله زه هغه ماشوم تښتوم تا ته یې سپارم د ځانګړو ځواکونو قمندان چې د ترهګرو لخوا په شهادت رسېدلی و نن د رسمي مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو زه هم ستا غوندې او خپل پلار غوندې عسکر کېږم کاکا جانه انشاءالله ګرانه ممیشه موږ یې اوسه څنګه ووایو چې پلار مړ شوی دی نه پوهېږم باریوان قمندان صاحب دی راځه امر وکړئ قمندان صاحب راځه ګرانه دې څه وایې ملګریه قمندان صاحب هغه څه بېشکه خدای دې له تاسو نه راضي شي قمندان صاحب بېشکه شکر دی سمه ده قمندان صاحب مامیشه څه خبره ده ما ته هم ووایه ها څه خبره ده زر ووایه څه خبره ده ورور دې ژوندی دی باریبان رښتیا وایې ژوندی دی ډېر شکر دی خدایه ډېر شکر دی راغلی دی راغلی زمری راغلی دې لا
بیا مور ته مې خبر ورکړئ هغه به هم ډېره خوشحاله شي سمه ده خبر ورکوو ګرانه د امنیتي ځواکونو لخوا له روغتونه په تېښته بریالی شوی الکس نومی ترهګر هر ځای کې لټول کېږي. زه اوس کار لرم ته اندېښنه مه کوه که کومه ستونزه وه زه بیا درته خبر درکوم